سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د بلخ په چارکند او بلخ ولسوالیو کې د کورش فوټبال او والیبال سیالۍ ترسره شوې. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ په قرغاج کلي کې د اختر په مناسبت د بلخ او سمنګان د 108 ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیالۍ وشوې. په دغه سیالیو کې برهان الدین پهلوان 2 بریاوې وګټلې او نقدي جایزه هم ورکړل شوه. همداراز د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې هم د اختر په مناسبت د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د دغه سیالیو په ترڅ کې یاران دوست لوبډلې اسیا لوبډلې ته د 5-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. په ورته مهال په بلخ ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ هم ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د اسیا قوناق او چار ګمبد لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې د چار ګمبد لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دغه سیالیو د ترسره کېدو موخه د ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې د ورزش دودول دي. له بلخ اخوا د کندوز په ګلتپې کې د اختر په مناسبت د کورش او پړیکش کولو سیالۍ پیل شوې. د کندوز د ورزش ریاست او د کورش فدراسیون په همغږۍ د دې ولایت د ګلتپې ولسوالۍ پسې شنبه بازار سیمه کې د مرکز ولسوالیو د 50 جوړو غوره پهلوانانو ترمنځ د کورش سیالۍ پیل شوې چې 2 ورځې به دوام وکړي. د دې ترڅنګ د پړیکش کولو د 4 لوبډلو ترمنځ د پړیکش کولو سیالۍ هم وشوې چې فاینل ته د ګلتپې ځوانانو او د کندوز مرکز ځوانانو لار ومنده. د یادو سیالیو موخه د هیواد ملي او دودیزو ورزشونو ته وده ورکول دي. په لغمان کې هم د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د لغمان ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت له لوري د مهترلام بابا زیارت په انګړ کې د لغمان د مرکز په ګډون د الینګار، الیشنګ، قرغیو او بادپیخ ولسوالیو د منتخب لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې دي. د دغه سیالیو پایلوبې ته د الینګار او بادپیخ منتخب لوبډلو لار ومنده چې الینګار لوبډلې د 3-2 مقابل کې خپل سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. له لغمان وړاندې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې هم د والیبال تازه ټورنمنټ پیل شوی. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د بدني روزنې او سپورت ریاست له لوري د اختر په مناسبت د والیبال ټورنمنټ پیل شوی. د دغه ټورنمنټ په پیل کې 4 لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې د ماڼو ای لوبډلې قلعه شیخ لوبډلې ته د 2-0 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې گلشن آباد شولانی لوبډلې ته د 2-0 ماتې ورکړه. په دریمه لوبه کې ستانکزي لوبډلې احمدزي لوبډلې ته هم د 2-0 مقابل کې ماتې ورکړې او څلورمه لوبه کې بیا شعیب کلی چنۍ فقیرزي لوبډلې ته هم د 2-0 ماتې ورکړې ده. د دغه سیالیو په دوام به هر ورځ د 8 لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره کیږي. مانچستر یونایټډ په یوه بېسارې لوبه کې برایټن ته ماتې ورکړه. مانچستر یونایټډ لوبډله بیګا د انګلستان د اتحاد جام په نیمه وروستۍ لوبه کې له برایټن لوبډلې سره میدان ته ښکته شوه او دواړو لوبډلو په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. دغه لوبه چې د ومبلي په لوبغالي کې ترسره شوه د پینلټیانو پر مهال د 7 او 6 ګولونو په مقابل کې د مانچستر یونایټډ په ګټه پای ته ورسېده. او وروستی بهرنی سپورتي خبر دا چې د پاریس سن جرمن کلب مخکینی رئیس ناصر الخلیفي خبرداری ورکړی چې د دې کلب د اوسنی سرمربي کریستوف ګالتیا له لرې کېدو وروسته به د مورینیو خواته هیڅ لاړ نشي. نوموړي مارینیو ته د لیوني خطاب کړی او ویلي دي چې د پاریس سن جرمن د سرمربي په توګه د نوموړي له احتمالي ټاکل کېدو سره مخالف دی. نوموړي له رسنیو سره په مرکه کې ویلي که پاریس سن جرمن وغواړي چې لیونی سرمربي استخدام کړي نو د مورینیو د استخدام په برخه کې هیڅ مشکل نشته. نوموړي ټینګار کړی چې په پاریس سن جرمن کې باید ډیر نظم رامنځته شي خو زیاتوي که یا د پریکړه وشي نو په خبره یې هر څه ګډوډولی شي. که څه هم پاریس سن جرمن سره د ګالتیا قرارداد په اوړي کې ختمیږي خو د لیونل میسی او ګیلین امباپي په موجودیت کې د اروپا د اتلانو له لیګ څخه د نوموړي لوبډلې حذفېدو د ګالتیا ځایګی له خطر سره مخ کړی دی.